السلام علیکم لیدونکو، نن به زه تاسو ته د ګوګل اکاونټ په باره کې معلومات درکوم او اخر کې به ښایم چې څنګه ګوګل اکاونټ کریټ کیږي یا جوړیږي. ګوګل اکاونټ چې کوم دی دا یو یوزر اکاونټ دی کوم چې ضروري دی د اکسس لپاره، د اتنټیکیشن لپاره او اتورایزیشن لپاره د ځینې ګوګل آنلاین سرویسز لپاره چې هغو ته څنګه موږ لاسرسی کولی شو. د ګوګل سرویسز پراډکټس دوه قسمه دي. یو دا دی چې بغیر د ګوګل اکاونټ نه ورته ته اکسس یا لاسرسی کولی شي. ځینې داسې خدمات دي، پراډکټس دي چې هغې لپاره ګوګل اکاونټ مست یا ضروري دي. هغه خدمات چې هغې لپاره ګوګل اکاونټ ضروري نه دی، لکه په ګوګل کې سرچ کې ستا ګوګل اکاونټ وي که نه وي، ته ګوګل کې سرچ کولی شي. یوټیوب کې همداشان سرچ کې، همداشان ګوګل میپس ګوري. نو دا داسې خدمات یا پراډکټس دي، سرویسز دي چې بغیر د ګوګل اکاونټ نه ورته اکسس یا لاسرسی کولی شي. ځینې خدمات لکه جیمیل شو، جیمیل نه تر هغې تاسو استفاده نشئ کولی تر څو تاسو ګوګل اکاونټ ونه لرئ. هینګ آوټ شو، ګوګل پلس شو، همداشان که تاسو غواړئ چې تھرډ پارټي اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، واټس اپ، زیپیا، میسنجر وغیره، نو که ستاسو ګوګل اکاونټ وي نه وي تاسو نشئ کولی چې دغه اپس یا اپلیکیشنز را ډاونلوډ کړئ. همداشان که ستاسو یوټیوب چینل وي او تاسو غواړئ یو ویډیو اپلوډ کړئ یوټیوب ته، که ستاسو ګوګل اکاونټ نه وي نو تاسو نشئ کولی. نو دا به ستاسو لپاره یو پلس پوینټ وي چې تاسو ګوګل اکاونټ جوړ کړئ. راشئ دلته که غواړئ ګوګل اکاونټ جوړ کړئ، لیکئ سرچ کړئ ګوګل اکاونټ، کریټ ا ګوګل اکاونټ دې باندې کلیک وکړئ. سټیپ 1 کریټ ا ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ. فرست نیم ته خپل نوم ولیکئ، لاست نیم تخلص مو ولیکئ یا لاست نیم مو ولیکئ. دلته مو یوزر نیم ورکړئ، کوشش وکړئ چې د مختلف یوزر نیم ورکړئ. tips.234 پاسورډ مو ورکړئ چې کم سے کم 8 کریکټرز پکې وي او مختلف وي. نمبرز هم پکې وي، ځینې خاص سمبلز هم پکې وي لکه @ شو، ډاټ شو، چې هر یو تاسو غواړئ ته کریکټر ورکړئ. بیا ځلې ورکړئ، دا کنفرم یې کړئ. بیا راشئ نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دلته مو نمبر ورکړئ چې د هر ملک نه هر هیواد نه نمبر مو ورکړئ چې د تلیفون شمیره مو ورکړله. دې باندې چې نیکسټ ووایئ تاسو ته یو کوډ راځي، هغه کوډ دلته ورکړئ نو ستاسو ګوګل اکاونټ به کریټ شي. مننه د وخت نه مو.